د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وای لرګی توژه او سړی ځنې جوړوه. وای چې یو ترکاڼ یعنی نجار، خیاط او ملنګ سره ملګري او یو لیر ځای ته په سفر روان و. دوی تر یوه اوږده مزله وروسته یوه لوی ځنګل ته ورسېدل. لومړی یې داسې فکر وکړ چې لار به په ځنګله کې تېره سوې او بلې خوا ته به وتلې وي. هغه و چې په ځنګله ورکښېوتل. څو ساعته یې مزل وکړ خو لار تر ځنګله ونه وتله. په دې وخت کې په خپلو منځو کې سره وویل چې موږ غلطي وکړه چې ځنګله ته راغلو. راځئ چې بیرته وګرځو. بل ځای که لار راڅخه ورکه سي نو یو څوک خو به پیدا سي چې پوښتنه ځنې وکړو. دلته خو هېڅ څوک هم نسته. هغه و چې بیرته شاته وګرځېدل چې پخوانۍ لاره پیدا کړي. هر څونه چې وګرځېدل لاره یې ونه موندله. په ځنګله کې یوې او بلې خوا ته همداسې سرګردانه ګرځېدل چې شپه پر راغله. تر خپل منځ یې داسې پرېکړه وکړه چې اوس خو هسې هم شپه ده، هېڅ ځای نسو تللی. شپه به دلته تېره کړو او سبا سهار به له خیره سره ځو. هغه و چې په ځنګله کې یې یو غار پیدا کړ او درې سره ورننوتل چې شپه پکښې تېره کړي. یوه شېبه وروسته یې په ځنګله کې د ډول ډول وحشي ژوو اوازونه واورېدل چې سخت یې وارخطا کړل. تر خپل منځ یې سره وویل چې باید پیره وکړو. داسې نه وي چې ځنګلي ځناور مو وخوري. هغه و چې شپه یې پر درو برخو سره وویشل. داسې فیصله یې وکړه چې په لومړۍ برخه کې به نجار، په دوهمه برخه کې به خیاط او په دریمه برخه کې به ملنګ پیره کوي. لومړی نوبت د نجار و. نجار پیره کوله او نور دوه ملګري یې بیده سول. څرنګه چې نجار ټوله ورځ مزل کړی و نو خوب ورغی. یوه سترګه خوب یې لا نه و کړی چې د پړانګ غړمبي راویښ کړ. له ځانه سره یې وویل چې که بیده سم نو وحشي حیوانات مو خوري او که ویښ کښېنم نو خوب راځي. اخر یې وویل چې راسه ځان په یو شي بوخت که. هغه و چې په ځنګله کې یې یوه ونه وسکښتل او انسان یې ځنې جوړ کړ. ده چې دا کار خلاص کړ نو ګوري چې د پیرې وخت یې هم پوره دی. بس ورغی او خپل ملګری خیاط یې راویښ کړ. ول وروره زما د پیرې وخت پوره سو، زه بیدېږم، اوس نو ستا نوبت دی. خیاط چې لږ پیره شروع کړه نو ده ته هم خوب ورغی. کله چې د نجار لرګین سړي ته پام سو نو ده هم ټوکر او غچي راویستل او د سړي لپاره یې په کالو جوړولو پیل وکړ. تر څو چې د ده کالي جوړېدل نو د پیرې وخت یې هم پوره سو. خیاط په لرګین سړي کالي واغوستل او ورغی ملنګ یې راویښ کړ. ولنډواله زما وخت پوره سو، اوس نو ستا نوبت دی. ملنګ چې راپورته سو نو د لرګي سړی یې ولید. خدای ته په ژړا سو. ول خدایه د دوی خو کسبونه زده دي. نجار خپل وخت د لرګین سړي په جوړولو تیر کړ. خیاط د کالو په ګنډلو ځان بوخت کړ. زما خو هیڅ کسب نه دی زده. زه به ځان په چی شي بوخت کم؟ شپه لا ډېره پاته ده. که خوب راغی نو وحشي حیوانات به مو وخوري. بیا یې دعا وکړه چې ای خدای دې لرګین انسان ته ساه ورکه. خدای دعا قبوله کړه او د لرګي انسان ژوندی سو. ملنګ او سړي تر سهاره بنډار سره کاوه او په دې ډول د ملنګ د پیرې نوبت هم په خیر سره تیر سو. کله چې سهار مهال نجار او خیاط راکښېنستل نو ګوري چې د لرګي سړی ژوندی سوی او سم انسان دی. دوی په خپل نوي انډوال ډیر خوشحاله سول. ول اوس نو 4 نفره سولو. کله کوم مشکل سره ما مخامخ کېدو نو یو ملګری مو زیات سو. کله چې له ځنګله څخه ووتل او خپل ځای ته ورسېدل نو خلکو ته یې د لرګین سړي کیسه وکړه. تر دې پیښې وروسته چې به کله یو چا خپل انډوال خفه کړ او یا به یې په قدر نه پوهېدی نو خلکو به ورته ویل چې خلک له خدایه یو ملګری غواړي او ته په لوی لاس خپل ملګری له ځانه لرې کوې. که زما خبره منې نو لرګی توژه او سړی ځنې جوړوه. یادونه:
دا متل په کندهار او جنوبي پښتونخوا کې ډیر ویل کیږي. کله چې یو څوک خپل خلک ناراضه او له ځانه څخه یې لرې کوي او یا د خپلو انډوالانو او خپلوانو په قدر نه پوهیږي، نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې د 1990 شمسي کال د لیندۍ د میاشتې پر 25مه نیټه له ښاغلي عصمت الله بهیر څخه په ټلیفون کې اورېدلې ده. څه ښه یې ویلي دي، لرګی توژه او سړی ځینې جوړوه.